بسم الله الرحمن الرحیم. دا د 12مه سپارې دویم درس دی او د د هود سورې چې 12مه سوره ده، نو 20 نه تر 43 آیات ورسره کولی شئ چې وګورئ. البته قابل د یادوري ده چې د لغتونه تاسو حفظوئ او بیا آیتونه ورسره ګورئ ترجمې سره، چې آینده کې تاسو تلاوت کوئ نو آرامه ښه تلاوت سره کولی شئ چې معنا باندې مستقیم پوه شئ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هم أراذلنا بادي الرأي. هغوی پریوتی زمونږ دی ابتدایي رای والا. بطارد الذین شړون کې د هغو کسانو چې تزدری اعینکم چې سپک ویني سترګې ستاسې. تزدری اعینکم چې سپک ویني سترګې ستاسې. اجرامی جرم زما. واصنع او جوړ کړه ته. واصنع او جوړ کړه ته. وفارت النور او وخوټید تنور. مجریها ومرساها روانېدل د هغې دی او درېدل د هغې. وکان فی معزل او هغه په لرېوالي کې. سآوي ژر به پناه یوسم زه. یعصمني وبژغوري هغه ما. امید دی د درس مزه شوی. شیر کوئ نور دوستانو سره هم شنن. الله مل شي.